السلام علیکم ګرانو دوستانو. د افغانستان او آیرلند ترمنځ لومړۍ شلاوريزه لوبه ترسره شوه چې آیرلنډي لوبډله وتوانېدل په دې لوبه کې بریا خپله کړي. د افغانستان لپاره عثمان غني ډېره ښایسته په زړه پورې لوبه ترسره کړل، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. آیرلنډي لوبډله وتوانېدل چې په دې لوبه کې په 7 ویکټو سره بریا خپله کړي. که څه هم د 190 منډې هدف د سیالې لوبډلې پر وړاندې ډېر کم و، که 190 منډې سوي وای نو آیرلنډ ته به د دې لوبې ګټل ډېر ګران وای. خو بیا هم افغان بالرانو ډېر ښایسته بالینګ ترسره کړ، تر پایه پورې لوبه په خپل کنټرول کې اخیستې وه او تر وروستي اوره ورسره ولوبېدل، خو بس بخت ورسره یاري ونه کړه. د دوی سره ویکټې وې، دوی شاټونه ووهل، هغه و چې لوبه یې وګټل. خیر دا لوبه دی په دې کې ګټلو بایلل راځي. افغانستان د لوبې ټاس وګټئ، په خپله د بیټینګ پرېکړه وکړه. په ټاکل شوي 60 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 108 منډې وکړې. تر ټولو زیاتې منډې عثمان غني په 42 بالونو باندې نه 50 منډې وکړې چې 4 څلوریزې او 2 شپږیزې ووهلې. عثمان غني مخکې په احتیاطي لوبډلې کې اخیستل شوی و، خو نن عثمان غني او مجيب رحمان دواړه په عمومي لوبډله کې واخیستل شول. رحمان الله ګربز په 22 بالونو باندې 14 منډې وکړې، حشمت الله شهیدي 11 منډې وکړې، نجیب الله زدران 15 منډې وکړې، محمد نبی لوبډلمشر 15 منډې وکړې. ابراهیم زدران په وروستیو کې ډېره ښه لوبه ترسره کړل، ډېره تیزه لوبه یې وکړه چې هدف یې تر یو ځایه پورې ورسوی. په 18 بالونو باندې 90 منډې وکړې، 1 څلوریزه 2 شپږیزې ووهلې. عظمت الله عمرزي 11 منډې وکړې، راشد خان 2 منډې وکړې او نوین الحق 1 ناسوځېدلې منډه وکړه. ابراهیم زدران هم 90 ناسوځېدلې منډې وکړې. د آیرلنډ بالرانو هم ډېر ښایسته بالینګ ترسره کوي. میک کارټي 3 لوبغاړي وسوځول، ډاکټر 2 لوبغاړي وسوځول، ډیلاني 1، لیټلي هم 1 لوبغاړي وسوځوي. د 190 منډو هدف په تعقیب کې آیرلنډ لوبډلې په 19.15 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې وکړې او د 7 ویکټو په توپیر په لوبه کې بریا خپله کړه. د آیرلنډ لپاره پول سټرلینګ 11 منډې وکړې، کپتان بلبرني 50 منډې وکړې، ټیکټور 50 منډې وکړې، ټکر 25 ناسوځېدلې منډې وکړې او ډاکرل 10 ناسوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې فضل حق فاروقي په 4 اوره کې 22 منډې ورکړې، مجيب رحمان په 3 اوره کې 22 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې واخیسته. نوین الحق په 3.15 اورونو کې 1 میډن ترسره کړ، 19 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې واخیسته. عظمت الله عمرزي په 2 اوره کې 25 منډې ورکړې، راشد خان په 4 اوره کې 25 منډې ورکړې، محمد نبی په 3 اوره کې 20 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې واخیسته. په دې لوبه کې آیرلنډ په 7 ویکټو سره بریا خپله کړه. په لومړۍ لوبه کې آیرلنډ بریا خپله کړه، افغانستان په لومړۍ لوبه کې د ماتې سره مخ شو. دویمه شلاوریزه لوبه به د اګست په 11 نیټه یعنې سبا لا نه بل سبا پیل شي. د افغانستان د بریا په هیله د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.